پوره 15,000 طالب بندیان له زندانه خوشي شي، نو یوه اونۍ وروسته به په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. دا څرګندونې د مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سولې د ملاتړ نړیوالې غونډې کې وکړي. هغه ویلي چې په دې اړه یې له ولسمشر غني سره خبرې کړې دي او په جزئیاتو خو څو ورځې وړاندې ولسمشر غني د ځینو بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ ځنډولې ده او په اړه یې دلایل هم وړاندې کړي دي. د پژوا قدرمنو لیدونکو سلامونه، زه نویده خوشبو یم او ما سره همدا اوس په خپرونه کې د ډاکټر عبدالله عبدالله ویان ښاغلی فریدون خوځون دی. ستړي مه شئ. ډېره مننه کورودان. ښاغلی خوځون، د سولې د روان بهیر په اړه آیا د ډاکټر عبدالله او د ولسمشر ترمنځ تفاهم شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. سوله یو د افغانستان یو ملي پروسه او یو ملي غوښتنه ده او اړتیا ده چې په کور دننه موږ ټول سیاسیون او سیاسي ګوندونه، احزاب، مدني ټولنې او د افغانستان د جامعې د مختلفو اقشارو خلک سره په یو واحد صف کې ودرېږي او د سولې لپاره غوښتنه وکړي. او طبیعي ده چې د سولې هڅې اوس په هماهنګ ډول روانې دي او تمه شته او امید شته چې هم سیمه ییزه اجماع او هم نړیواله اجماع چې رامنځته شوې ده او دا تقویت شي په کور دننه، هم یو ملي اجماع د ملي مصالحې د عالي شورا تر چتر لاندې ایجاد شي او موږ بالاخره بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو. څه موده وړاندې ډاکټر عبدالله د موقت حکومت یادونه کړې، هغه څه چې ولسمشر ورسره کلک مخالفت ښودلی. اوس د زندانیانو د خوشي کېدلو په اړه هم د دواړو نظریات فرق لري. فکر نه کوئ چې دومره همغږي نشته؟ ګوري، د نظریاتو شتون د افکارو بېلابېل د دیموکراسۍ یوه ښېګڼه همدا ده چې مختلف افکار او مختلف نظریات وجود ولري، اما په ټوله کې چې بیا کله د افغانستان ملي منافع راځي او ملي مشترکات راځي، په هغې کې به مشترکات زموږ ډېر زیات دي او ټول د افغانستان ملي ګټې غواړي او د افغانستان د خلکو غوښتنه چې هغه سوله ده، سوله غواړي او د سولې لپاره باید هڅې وشي. موږ هماغه څرګندونه چې تاسو ترنه اشاره وکړه، موږ طبیعي ده چې زموږ هیات له طالبانو سره په هر راز مسایلو باندې چې دوی چمتو وي او دوی وغواړي چې خبرې پرې وشي باید بحث وشي. دا چې بیا د جریان د بحثونو کې په کوم شیانو باندې توافق کیږي، کوم شیان افغانستان حکومت مني یا د افغانستان لوری مني یا کوم شی چې طالبان مني یا کوم شی باندې انعطاف پذیرۍ ته ضرورت دی، کوم شیان بیا هغه داسې دي چې هغه د افغانستان د خلکو اساسي حقونه موږ نشو تېرېدلی. بیا ځینې مسایل داسې دي چې طالبان به ځینې مسایل نشي تېرېدلی، اما دا یو تفاهم ته ضرورت لري، یو مشترک ژبې ته ضرورت لري، مشترکو فرصتونو ته، مشترکو منافعو ته چې دا باید ایجاد شي، پیدا شي، ولټول شي، هغه تقویت شي. کوم ځایونو کې چې اختلافونه دي هغه اختلافونه راکم شي، همکاري زیاته شي. دا هغه مسایل دي چې په جریان د مذاکراتو کې بیا پرې بحث کېږي. اما مخکې له دې چې موږ مذاکراتو ته نه یو تللي او شرایط ږدو، زه فکر کوم دا د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي. زموږ غوښتنه یا د ډاکټر صاحب عبدالله د څرګندونې په همدې معنا وي که چیرې دا د شرط په توګه ایښودل کېږي، دا شرط بیا د پروسې سره مرسته نه کوي. اما موږ حاضر یو چاته موږ ته د افغانستان د خلکو ژوند، د افغانستان د خلکو غوښتنه، د افغانستان د خلکو اړتیا چې اوس سولې ته څومره لري، دا موږ ته مهمه ده او په دې باید موږ کار وکړو. او د دې لپاره هیڅ بهانه او خنډ باید ایجاد نشي چې بین الافغاني مذاکرات وځنډېږي. زموږ تمه دا ده چې دواړه لوري یا ټول لوري چې په دې مسله کې دخیل دي هغوی د همکارۍ په فضا کې کار وکړي تر څو مذاکرات ته ولاړ شو. ډاکټر عبدالله ویلي چې له دې پړاوونو وروسته به د مشارکت پړاو پیل شي. د مشارکت پړاو یعنې څه؟ ورې موږ ضرورت لرو چې راتلونکی نظام د افغانستان له ټولو خواو طرفونو څخه جوړ یو نظام وي چې دا نظام به تقویت شي. اوسنی نظام د تیرو 18 کالو لاسته راوړنې او سره له دې چې بیا د افغانستان اساسي قانون تعدیل پذیره دی، اما موږ نشو کولی چې په دې پروسه کې د افغانستان له اساسي حقونو څخه د افغانستان د خلکو څخه تیر شو. زه فکر کوم چې لا به وختي چې موږ په ځینو مسایلو باندې خبرې وکړو، اما موږ اجازه باید ورکړو چې دا خبرې د مذاکرې په میز کې بحث شي
هلته په تفصیل باندې د افغانستان هیات اوس چمتو شوی دی او ټول انتظار دی ته چې طالبان چمتو شي، طالبان خبرو ته کینی، موږ حاضر چې ورسره خبرې کینو. توافق هم په همدې شوی دی چې د زندانیانو بهیر بشپړ شي. له هغې وروسته به په یوه اونۍ کې مذاکرات شروع کیږي. د مذاکراتو لپاره زموږ هیات چمتو دی. ډاکټر عبدالله ویلي چې د تاوتریخوالي د منلو وړ نه دی او دا تاوتریخوالی ډېر د طالبانو لخوا کیږي. د جوړجاړي یادونه هم کړې ده. نو جوړجاړی او اعتماد جوړونه به یوازې د افغان حکومت لخوا کیږي او که نه طالبان به هم په دې اړه څه کوي؟ تر اوسه طالبانو د اعتماد جوړونې لپاره څه کړي دي؟ ګوري، افغان حکومت له خپل اړخه یا افغانستان اسلامي جمهوریت له خپل اړخه د سولې لپاره خپل حسنیت ښودلی دی. تاسو ولیدل چې موږ یو همشموله مذاکره کوونکی پلاوی اعلان کړي، ترڅنګ مو ورسره د سولې لپاره نور خنډونه چې دي دا له منځه وړي دي، د زندانیانو د خوشي کېدلو مسله او ټول مسایل. یعنې موږ خپل نیت د اوربند نه نیولې تر نور مسایل پورې دا په خپل عمل کې ښودلی دی. سره دی چې طالبانو هم اوربند کې ونډه واخیسته او هغوی اوربند اعلان کوي. د بندیانو د خوشي کېدو مسله دوی هم تعقیب کړې ده تر یو ځایه او تمه ده چې دا بشپړه شي. اما موږ عملی همکارۍ ته هم ضرورت لرو چې هغه دواړه جانبه یا ښکیل جوانب دوی باید د همکارۍ په فضا کې که چیرې د سولې لپاره اراده موجوده وي، باید موږ کوچني خنډونه او کوچني دلایل د دې باعث نشي چې مذاکرات وځنډیږي. زه فکر کوم چې مذاکرات کې به موږ ډېر شان بحثونو ته ولرو، اما تر هغې وړاندې باید موږ د جګړې شدت راکم کړو. دواړو طرفونو زموږ غوښتنه او تمه او هیله همدا ده چې جګړه باید راکمه شي تر څو د افغانستان خلک په دې وپوهېږي چې دواړه لوري د سولې لپاره اراده لري. موږ د سولې لپاره اراده لرو، د سولې غوښتونکي یو، د سولې لپاره کار کوو. طالبان هم دا باید ثابته کړي چې دوی سوله غواړي او دا کومې هڅې چې روانې دي د جګړې د ختمېدلو لپاره او د جګړې د کمېدلو په خاطر. موږ یو تجربه مخکې درلوده، یو نا اعلان شوی اوربند مو درلودی او له هغې مخکې مو یو اعلان شوی اوربند درلوده چې د افغانستان د خلکو له دروند استقبال سره مخ شو، خلکو ترې تود هرکلی وکړي. په همدې خاطر باندې اوس موږ ضرورت ته لرو او حتی تاسو ولیدل چې ډاکټر صاحب عبدالله له طالبانو څخه وغوښتل چې اوربند ته که غاړه کېږدي، اوربند وشي په جریان د مذاکراتو کې یا مخکې له هغې نه. دا به یو حسن نیت وي د افغانستان د خلکو لپاره، د دې وطن دپاره، د دې ځورېدلي ملت دپاره. دا به یو ښه زیری وي او زموږ تم هم دا ده چې اوس طالبان حد اقل کله چې مذاکرات شروع کیږي دوی د اوربند لپاره چمتووالی ولري. زه فکر کوم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت هم چمتو دی که چیرې طالبان اوربند وکړي چې د دې طرف نه اوربند اعلان شي. دغسې اقدامات دا کولی شي چې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. اما که برعکس موږ سولې ته هم کار کوو او جګړې ته هم زور ورکوو او جګړه هم دوام پیدا کړي، زه فکر کوم دا به لږه ستونزمنه وي. د افغانستان د خلکو بې باور به هم پر سوله باندې لږ زیانمن کړي. اما مهمه دا ده چې طالبان که سوله غواړي، زموږ تمه ترېنه دا ده چې دوی باید تاوتریخوالی راکم کړي. په افغانستان کې خلک سوله غواړي، له حکومت څخه هم دا تمه ده چې تاوتریخوالی راکم شي. په داسې اقداماتو لاس پورې شي چې هغه حساس کوونکي نه واوسي. طالبان هم باید له دې کاره ډډه وکړي او حکومت هم. موږ باید د همکارۍ په فضا مخ ته لاړ شو. انشاءالله روانې هڅې چې دي ډېرې ښې او هماهنګې پر مخ روانې دي. تمه شته چې موږ یوې نتیجې ته سره ورسېږو. د مصالحې عالي شورا څه اټکل کوي؟ تر څو مودې پورې به طالبان او افغان حکومت خبرو اترو ته کینی؟ دا پرمختګ د امریکا د ټاکنو وړاندې شونی دی؟ موږ ته د افغانستان د خلکو غوښتنه تر هر څه ډیره مهمه ده او دا حیاتي ارزښت لري زموږ لپاره. په همدې خاطر باندې کله چې د ملي مصالحې شورا اعلان د جوړېدو اعلان وشو، موږ لومړیتوب ورکړی چې د دې په ځای چې په کور دننه زیات مصروف شو، د طالبانو سره باید په دې باندې بحث وشي، هیات چمتو شي او خنډونه چې شته د مذاکراتو د پیل پر وړاندې دا باید له منځه ولاړ شي. په همدې خاطر باندې موږ کوښښ دا وکړو په سیمه ییز اجماع او په نړیواله اجماع. تاسو ولیدل چې دا د سولې څخه د ملاتړ غونډې چې وشوې، دا ټول د دې ښودنه کوي چې موږ جدي یو په دې مسله کې او د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت سوله غواړي او د سولې لپاره هڅې کوي. او زموږ اټکل دا دی چې هر کله چې د بندیانو د خوشي کېدو بهیر چې
ډېره تمه امیدواري شته چې دا مسله به ډېر زر حل شي. کله دغه بهیر چې بشپړ شي له هغې وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي. د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتووالی نیول شوی دی، په یو نیټې باندې تفاهم هم شوی دی. امیدواري ډېره شته چې دا مذاکرات پیل شي. ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ډېره مننه کورودان. درنو لیدونکو د ډاکټر عبدالله ویان ښاغلی فریدون خزون موږ سره خپرونه کوي. زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره